ګرانو کتونکو تاسو وینئ ما سره د فورټ اسوسییشن بردان صدر چې کوم دی صابر علي صاحب ما سره موجود دی. تاسو وینئ زما په دې رایټ سایډ باندې چې کوم دی یو پنجره دا خالي ده. دا پنجرې به چې کوم دی ډکې وي د چرګانو. دا ولې خالي ده؟ په دې حوالې سره موږ دې نه څو تپوس وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه صدر صاحب خلک ګیلیم کوي هغه ګاک نشته هغه خلک نشته حالانکې هغه چرګ هغه غوښه دونه حد ته ورسېده چې مخکې په 200 میلاوېده. نن سبا چې کوم دی دغه چرګ په 400 500 چې کوم دی نه میلاوېږي او چې میلاوېږي هغه وړوکې دا پنجرې خالي شوې. څه وایې؟ دا پنجرې خو ځکه خالي شوې چې دا د ریټونو د وجې په ریټ کې یو مزدوري نشته یو به حکومت دونه ټیکسونه په فارمونو والا باندې لګولي چې چرګ یې حد ته ورسو په 500 500 450 روپۍ چرګ دی چې کوم یو سړی راځي نو لاول یو چرګ یو شپږ کنځل کوي چې دا تاسو خدای تباه کا دا تاسو په سر ریټ خرڅه اعلان کې دوه ته نه ګوري دي ته دا پته نشته چې دا موږ بس پیډونه ګران شوي دا ریټ د کم دی نه خطرې د کم دی نه خطرې دا خلک ټول قرضدار شو دام قرضدار شو هغه هم قرضدار شو دغه داسې خلک دي چې فارمونو والا کورونو ته ولا طالب والي دي تختیدلې دي کو دلته کې راځي نور بیلی کار نشي کولی ځکه چې یو شی په 500 والی دلته کې په 400 خو نشي غشته او ټوله ورځ ته پراتی ګاک کوم دونه زور نشته چې په 500 چرګ والی په 500 روپیا ټوله دیاړي نه په 500 چرګ یو سړی کم ځای څنګه کوړته یوسي. نو موږ د حکومت نه دا خواست دی چې کم از کم لکه د ریټ کې موږ د لګونده کې دغه پیدا کی زمونږ په نرخنامه کې یا 2 روپۍ یا 3 روپۍ مزدوري نو په هغې باندې خو د چرګ خوراک هم نه کېږي نو دی به پې کور ته سې اوسي د دې وجې نه ټول دوکانونه بند شو او دا نور چې کوم پاتې سو چا باندې 15 لکه چا باندې 6 لکه چا باندې زه د پولټري صدر یم اوس هم چې کوم دی ما د 2 کسانو صرف خلاصي وکړو د دې لپاره او ټایم مې ونه واغېسته چې تا پیسې زما څه کړې بل وي تا پیسې زما څه کړې ټولې په دې چرګانو کې بیلې. حکومت ته زموږ خواست دی چې کم از کم موږ باندې لږ نظرثاني وکړي زموږ پولټري والا مکمل غرق شو او موږ سره د لګونده کې مرسته وکړي. ګرانو کتونکو تاسو اورېدې دا خبرې ما سره یو بابا دلته کې موجود دی هغه بابا لغونده کې خفه شوي مو زموږ نه په دې خیر دی موږ یې خفه کوو نه زموږ چې کوم دی مشران دي موږ دي بچي چې کوم دی نو هغه هر څه وایي بابا جي څنګه ته خیر دی جي ډېر جذباتو کې وي نو تا څه وي؟ زه لکه ما دا د غریب په مطالبه دا خبره کوله چې لکه غریب ډېر بېروزګاره شو او نن سبا که د دې نه نور هم بېروزګاره شو دا به شوکو ته جوړ شي لکه ډاکې به کوي چې په اوسني حکومت کې دې ته غریب سړي ته ډوډۍ نه میلاوېږي بچي ناري او مزدوري ورته نه میلاوېږي نو ډاکه به نه کوي. اسې بابا ستاسو وخت خو ښکلی وخت و که خو ډاکې نه وي که نه وجه څه وه؟ هغه دا وجه وه چې په هغه کې به مزدوري وه ښه سکون به پکې و د غریب سړي بچي به ماړه وو اوس نن د چې کوم دی د غریب سړي بچي وږي دي. ګرانو کتونکو د مشرانو دا خبرې نه دي دا حقیقت دی. ګورئ مخکې به حکومت صحیح و خلک صحیح و نو لاندې طبقه به صحیح وه زمونږ په دې حکومتي چارواکو کې داسې خلک دي چې په دې باندې نظرثاني نه کوي او هغوی هم دا وایي چې مه کوه چې خراب شي خلک. د دې بابا دا خبره ډېره یو زبردسته خبره ده. دا شوکې ډاکې دا صرف یو اواز نه یو خبره نه ده. شوکې ډاکې چې کله شروع شوې نو دا بیا زیات زما په کور کې وي او ستا په کور کې نو بیا به دا مرګونو قتل عام هم شي. فورټ اسوسییشن انفارمیشن سیکرټري فاروق شاه چې کوم دی نو موږ سره موجود دی. تاسو وینئ ځای په ځای موږ چې کوم دی نو کمنټ سلو موږ په خپله نه وایو موږ وایو چې موږ د خولې نه کلنجونه باسو موږ د خلکو نه دغه والو کمنټ سوالو چې چاته تکلیفات دي که کسټمر دی او که هغه دکاندار دی نو موږ سره چې کوم دی نو د دې فورټ اسوسییشن چې کوم مشر دی انفارمیشن سیکرټري فاروق شاه صاحب جی سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه خیر جناب؟ خیر دی جی. دا راته ووایه جی ډېر لوی ګیلې مو کړې ستاسو د پولټ اسوسییشن چې څونه مزدوران دي لکه تقریبا موږ ولیدل ډېر لوی دکانونه هغه بند شو وجه څه ده؟ وجه دا ده چې لکه مخکې به موږ یو چرګ مثال په 200 روپۍ ګاګ له ورکوو اوس هغه چرګ په دغه 400 500 روپۍ باندې 220 روپیو ته کیلو ورسېدو چې فارم والا تاسو کو فارم والا لا غي هغه چې وایي چې موږ ته مثال 800 ګران شو د فیټ دا یو بوره چې مخکې دا په 2000 روپۍ و اوس هغه بوره په 3200 روپۍ ده دا ولا چوزه چې کومه برادله دا دغه له فارم والا ګوله په 10 روپۍ اوس هغه جزا په 60 روپۍ باندې را
لکه دې نه علاوه هر څیزونه داسې کړه مهنګایي ورته دومره کړه میډیسن ورته ګران کړه فارمونه وایي چې کم 100 فارمونو په 100 کې 70% لکه بند پراته دي دا 30% هغه لکه داسې دي چې د هغې لږ لږ وس کېږي داسې مهنګایي دا کومه چې روانه ده دا 30% چې کم پاتې دا هم بند شي زمونږ چې کوم وزیر دی اوس موجوده محب الله د اشتراک وزیر دا راکو مطابقه کومه چې زمونږ د کم از کم د فارمنګ وال چې کم دي لکه څوک چې دغه کار کوي فارمنګ کار کوي هغې ته لږ توجه ورکړي چې هغې ته د میډیسن شو مثال دغه خوراک شو د چوزه شو د چې په دې ورته لږ دا ورته وکړي نظرثاني ورته وکړي او زموږ د کسان سره زده کېږي چې بهي ستاسو مطالبه څه ده دې وجه پنجرې والا مثال ورشو لا چغې وایي ګاګ لا چغې وایي موږ ورته چرګان کوز کړو مثال سره ورته موږ چرګان کوز کړو مازدیګر 50 شو پیسې راکړه هغې پیسې موږ دوباره لکه کوم چې هغه ورته کوز کړه پیسې موږ دوباره نشي راکولی صدر صاحب تاسو څه وایي دا زمونږ ملګری دلته کې په دې نیر کې د دکان وه او تاسو دنه په خپله باندې تپوس وکړئ دکان هم دې لاړه او 8000 روپۍ قرضدار شو اوس شپې له کور ته هم نه ځي دا صدر صاحب څه وایي کله یو کس په کوټه کې باندې او کله بل کس اوس دې په خپله به تاسو ته وایي دا څه مسله څه ده مسله دا چې ګټه کمه ده او د مهنګایي زیاته ده اوس مخکې به دکان څنګه چلېده اوس څنګه مخکې گزاره کې اوس خو ډېر دغه شوی دی پسو باندې تعالی اوس چرګ پسو خرڅې اوس چرګ پکې په 1500 هم پکې شته په 350 300 وړي کې چرګ کمزورې چرګ په 300 نو څه پاتې کېږي نه مزدوري پکې شته نه دکان اوس چا سره دیاړي گئی ته خپل خبرو کې مخکې ستا دکان مخکې خپل دکان مې کوس دکان کې په دیاړې هم کار کوم لګي دا ولې دیاړې ته راووتې وجه څه وه په پیسو کې چې کومې راوړېدلې باغې قرضداري شوی یم ډېر لکه مخکې ښه دکاندار وي خو قرضدار شو نو اوس مزدورۍ ته رالې مزدوري کوي موږ سره یو ملګری چې کوم دی نو موجود دی دا هم د دې دکان دی چرګانو دنه هم تپوس کوم سلام علیکم وعلیکم السلام حالات څنګه دي حالات ښه دي چې سرجي چرګان دومره مهنګه دي نرخونه زمونږ صحیح نه راځي کله راشي کله نه یو ریټ په ځای ولاړ یي مونږ چې مطلب په 800 روپۍ نن من چرګان کوز کړي دي ماښام چې وګورو هغې مونږ سره 800 روپۍ کمې کړي دې خوا پکې پرچه راشي پرون کمیټې والا رال ما نه تپوس نه دی کړی 600 روپۍ پرچه ماله راکړه څه خبره درکړه اوس نه په خپله ګناه نه یم بابا چې پسې راکړه دا د پرته ده راز نو تور او نسپي د ګناه تپوس نشته جی به 300 روپۍ راکړه دا دوه دوکانه مې دي 600 شاګرد له ورکړه 600 هغې واغېستې اوس په خپله د هسپتال نه رالم دا کار ریپټی کې لا نیم ګرانو کتونکو تا دا پروګرام واورېده او دا مشران مو واورېدل دا خلک مو واورېدل او انشاءالله بیا به یو پیره چې کوم دی نو مونږ راځو کلم چې د ملک چارواکي چې کوم دي د حکومت چارواکي کلم د دوی خبرې اتر راځي نو انشاءالله یو پیره بیا تاسو سره مونږ مخامخ کېږو ما یوسف جان له خپل کوربله چې کوم دی نو په دې ځای باندې اجازت ورکړئ د خپل کیمرامین شهاب سره پښتو نیوز مردان